چیګویرا وایي چې نظریاتي خلک هیڅ کله غدار نه وي او د دولت شوکین خلک هیڅ کله وفادار نه وي او په وسایلو باندې قابض خلک عموما خلکو ته وایي چې لوږه د خدای ازمایښت دی او غربت د خدای ازمایښت دی. حالانکې داسې نه ده. نن پښتون قام د خپلو وسایلو په وجود غریب دی. ولې چې زما او تا رای عموما د غلطو خلکو سره ده. عموما زه او ته غلط شوي یو په مختلفو نارو باندې، په مختلفو کارډونو باندې. ملګرو که مونږ فکر وکړو نو په پښتون وطن کې د هیڅ شي کمی نشته. الحمدلله پښتون قام ته چې څومره څه خدای ورکړي دي دومره یې بل قام ته نه دي ورکړي. زما په وطن کې د سرو زرو نه واخله په سپینو زرو، په پیتلو، په زمارودو، په یاقوتو، په ګیس، بجلی، اوبه، په هر لحاظ سره زما وطن الحمدلله مالامال دی. خو زه بیا غریب یم او تاسو بیا هم غریبانان او تاسو به تل غریبانان وي. دا زه در سره واده کوم چې څو پورې د تا ذهن کلیر نه وي او تا خپل مشر نه وي پیژندلی، تا خپل پښتون تحریک نه وي پیژندلی، ته به تل غریب یې، ته به تل غلام یې، ته به تل د بل سرټیټي کوې او ته به تل د دفترونو صفایي کوې. نو وروریانو زه خو وایم چې د نن ورځې نه پس مونږ به دا واده وکړو، مونږ به تحقیق کوو چې زمونږ مشران څوک دي. آیا زمونږ مشر چرته یو پنجابی دی که زمونږ مشر عبدالصمد خانچکزی دی؟ هغه مشر چې زما او د تا دپاره یې 34 کاله زندان تیر کړی دی، نظربندي تیره کړې ده، په ځان یې تکلیفونه تیر کړي دي، خو نظریه یې لرله. پښتون قام ته یې سیاسي فکر ورکړی دی، سیاسي شعور یې ورکړی دی. خان شهید بابا په خپل ژوند کې چې څومره تکلیفونه په ځان تیر کړي دي هغه یې د ځاني ګټې دپاره نه، که نه وي سمراجي قوتونو دته ډېر څه ورکول، استعماري قوتونو دته ډېر څه ورکول، خو نه دته پښتون قام ډېر مقدم، دته د ذاتي کور، دته ذاتي ګاډې، دته ذاتي ملکي او خاني هیڅکله مقدمه نه وه. که نه وي نن به په کوټه او په ګلستان کې د خان شهید بابا په نوم باندې ډېر غټ جاګیر پروت وي. نن به په کوټه بازار کې تقریبا نیمایي کوټه به د خان شهید بابا وي. خان شهید بابا د ذاتي ګټې په ځای اجتماعي ګټې غوښتې د خپل قام دپاره، د خپل وطن دپاره. د خان شهید بابا مبارزه د قام دپاره وه، د وطن دپاره وه. د خان شهید بابا سیاست د قام دپاره و. نو ملګرو راځئ چې موږ د خپلو باباګانو، د خپلو اتلانو، د خپلو اصلي مشرانو په لاره باندې لاړ شو او په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې برخه واخلو، شمولیت وکړو او په ننني الیکشن کې درخته ته ووټ ورکړو. ځکه چې دا د پښتنو تحریک دی، دا د پښتنو تنظیم دی، دا د تاسو د ګټې تنظیم دی، دا د ټولو پښتنو دی.